په کندهار کې د اسلامي امارت د کابینې غونډه پای ته رسیدلې ده. د نیوزپریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه، پام وکړئ تاسو مهم خبر ته. په کندهار ولایت کې د اسلامي امارت د کابینې 3 ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. اسلامي امارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په یاده غونډه کې د رئیس الوزرا او د هغه د مرستیالانو په ګډون د کابینې ګڼو غړو ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلی چې په یاده غونډه کې د اسلامي امارت مشر مولوي هیبت الله اخوندزاده خپلو وزیرانو او مسؤلینو ته د بېلابېلو ادارو او شعبو د کارونو د اسلامي امارت د لا پیاوړتیا او قوت، د نظم او ډسپلین ټینګېدو او د ستونزو د حل په منظور لازمې سپارښتنې کړي دي. په غونډه کې دغه راز د اسلامي امارت د ادارو په قوانینو، اجراءاتو، له خلکو سره په تعامل، اقتصادي ستونزو ته د اساسي حل لارو پیدا کولو باندې ټینګار شوی دی. د ریاست الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې د هیواد د اقتصادي وده لپاره کورنۍ او بهرنۍ پانګه راجلب کړي، څو د برېښنا د تولید، د سړکونو جوړولو او د کانونو په سمه توګه استخراج ته لار هواره شي او د ټولو سترو او کوچنیو اقتصادي پروژو لپاره سهولتونه برابر شي. په غونډه کې د اسلامي امارت مشر ویلي چې که واس او توان وشي، هر افغان ښځې او نر ته به معاشونه وټاکي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.